زه مسکا سعیدي یم، د مرخیل شرکت یو تن کارکوونکې یم، د سلمې په بخش کې استاذه یم. لومړی خو داسې وشو چې په موږ باندې د مکتبونو دروازې وتړلی شولې، موږ بیخي ناهیلې په کور کې کېناستلو. نو بیا زما ذهن ته داسې راغلل، کورنۍ مې تشویق کړلم چې زه باید یو بل څه زده کړم، داسې په کور ناسته ښه نه. نو بیا مې شوق وشو چې زه باید سلمه زده کړم. که رښتیا خبره وکړم، ما هېڅکله نه وویل داسې چې زه به سلمه وکړم یا څنګه که نه، ځکه زما هیله د مکتب دپاره وه، ما مکتب دپاره هیله درلودله. خو چې کله د مکتبونو دروازې را باندې وتړلی شولې، په موږ باندې ذهني فشار راغی، نو کورنۍ مې او ملګرو مې تشویق کړلم چې زه باید یو بل څه زده کړم تر څو خپل د ذهني فشار نه ځان وباسم او خپلې کورنۍ سره هم مرسته وکړم. دا کار راتلونکي ژوند کې به زما ډېره اسانتیا راولي، ځکه چې زه به خپل په مټ کولی شم چې یو مړۍ حلاله روزي به پیدا کړم او جامې ته به خدمت وګرځېږم. د افغانستان اقتصاد بیخي ضعیفه شوی دی، نو اوس لکه زه دومره کوم دونه نه کېږي، خو بیا موږ د همکارو مؤسسو څخه غوښتنه دا لرو چې زموږ ته د پروژې راکړي تر څو موږ خپلې کورنۍ ته یو څه وکولی شو هم خپل ځان ته. موږ ته اوس ډېری داسې خلک راځي که نه چې لکه خپلو ناوېګانو دپاره لباسونه جوړوي، موږ کولی شو چې هغې دپاره هم جوړ کړو. ځکه موږ په حیا او په عزت کې کولی شو خپل ځان ته یو مړۍ حلاله نفقه او یو مړۍ حلال رزق وګټو. زما تقریبا 6 میاشتې کېږي چې زه دې کار ته راغلی یم او زه د خپل استاد څخه ډېره راضي یم، ځکه چې دا قیمتي وخت یې خپل موږ ته ضایع کړی. په لومړیو کې ډېر سخت دی، ځکه څوک ورسره بلد نه وي، ګوتې پکې سوری کېږي، ګوتې پکې خوږېږي، خو وروسته چې کله ورسره انسان بلد شي نو بیا سخت نه ښکاري. راتلونکي کې مې پلان همدا دی چې زه باید یوه لویه سلمهدوزه شم، له دې نه هم ډېره ترقي وکړم چې د خپل هېوادوالو دپاره او د خپل کورنۍ سره لا مرسته وشم کولی. موږ راځو دلته کار زده کوو تر څو چې موږ هم دغسې یو استازه جوړه شي چې د خپل جامې ته هم خدمت وکړو، ځان ته هم وکړو، کور کې هم خپل اولادو ته یو حلاله نفقه پیدا کړو. د مثال په طور اوس زموږ دا جوړه تیاره شوې ده، دغه جوړه موږ په 10 شپو کې جوړوو. اوس زموږ د دغه جوړې قیمت چې دی 2500 روپۍ دی. د بازار نه په مناسبه بیه خپل هېوادوالو ته خدمت هم وکړو او خپل ځان ته هم یو څه ګټه ورسوو. ډېرې کورنۍ دي چې لکه اجازه نه ورکوي خپلو اولادونو ته، له هغو کورنیو څخه مې هیله او تمه دا ده چې اجازه ورکوي چې نجونې خپل د ذهني فشار نه خپل ځان وشي باسطلی او یو څه زده کړي تر څو په خپلې زندګي کې ځان ته وروسته څه وکړي. او له امارت اسلامي څخه مې بیا هم دا غوښتنه ده چې زموږ په مخ د نجونو په مخ د مکتبونو دروازې پرانیزي، ځکه یوه مېرمنه که نن د چا خور لور ده، سبا د چا مېرمن ده، نو که سبا یو مشکل خدای ناخواسته په زندګي کې راشي، زندګي ټول مشکلات دي، نو هغه کولی شي چې د خپل مشکل نه په اسانه طریقه له ځان وباسي. د دې نه ښه ده چې ته بل ته لکه مثلا لاس وګوت کړي، د هغې نه ښه ده چې خپل د لاس ګټه خپل وخورې.